سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. عصمت عمرزی زما د توپ اچونې قوت په ګوډلین آوټ سوینګ کې ده. حسن عیسی خیل د پاکستان لیګ کې زبردسته توپ وهنه وکړه او په شلوریزو لوبو کې د افغانستان اوپننګ جوړه شپږمه غوره جوړه وګڼل شوه او د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د توپ اچونې جوړه د نړۍ غوره جوړه اعلان کړه. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. عصمت عمرزی زما د توپ اچونې قوت په ګوډلین آوټ سوینګ کې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان الراون عصمت الله عمرزی وایي په توپ اچونه کې د آوټ او ان سوینګ دواړه مهارتونه لري خو د خپلې توپ اچونې قوت ګوډلین آوټ سوینګ ګڼي. هغه له بي بي سي پښتو سره په تازه مرکه کې ویلي کله چې کرکټ پیل کړ نو د یوه توپ وهونکي په حیث یې پیل کړ خو له 2 سفرونو وروسته کله چې د توپ اچونې چانس ورکړل شو نو د هغه وخت روزونکی ورته وویل چې ته خو سم دم الراوندر یې. عمرزی وایي چې د توپ اچونې په برخه کې د هند تکړه توپ اچونکی بونیشیرا کومار خوښیږي او د هغه په څیر د توپ اچونې اکشن هم لري او د توپ وهنې په برخه کې هاردک پانډیا د خوښې لوبغاړی ښیي او زیاتوي چې په دغه پوزیشن زه هم توپ وهنه کوم. نوموړی وایي غواړي چې په لپسې ډول په ملي لوبډله کې ولوبیږي او د نړۍ په غوره الراوندرانو کې وشمیرل شم او د الراوندرانو په حیث وایي چې غواړم هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې ښه کارکردګي وکړم. حسن عیسی خیل د پاکستان لیګ کې زبردسته توپ وهنه وکړه. د افغانستان کرکټ ځوان لوبغاړی او د لوبډلمشر محمد نبی زوی حسن عیسی خیل د پاکستان جونیئر لیګ کې زبردسته توپ وهنه وکړه او خپله لوبډله تر پایلوبې ورسوله. حسن عیسی خیل د پاکستان د ځوان لیګ کې په 36 توپونو کې 3 شپږیزې او 4 څلوریزې پر مټ یې 52 په زړه پوره منډې جوړې کړې چې سټریک ریټ یې 144.44 دی او مبصرینو یې د لوبې زیاته ستاینه هم وکړه. د کرکټ نړیواله شورا له نړیوال جام وړاندې د شلوریز فارمات د اوپننګ غوره جوړه نوملړ خپور کړی دی چې د افغانستان اوپننګ جوړه رحمان الله ګلباز او حضرت الله زازی پکې شپږم غوره جوړه ګڼل کیږي. رحمان الله ګلباز چې د شلوریزو توپ وهونکو درجه بندي کې 18 مقام لري او سات یې 52.8 او سټریک ریټ یې 138.46 دی او د حضرت الله زازی چې د شلوریزو توپ وهونکو درجه بندي کې 21 مقام لري او سات یې 32 او سټریک ریټ یې 138.92 دی. د کرکټ نړیواله شورا له لوري د خپور شوي نوملړ کې د شلوریزو لوبو تر ټولو غوره اوپننګ جوړه د پاکستان ده چې محمد رضوان او بابر اعظم توپ وهونکي دي. همدغه راز په دې نوملړ کې د هند اوپننګ جوړه روهت شرما او لوکیش راهول دویم دی. د نیوزیلند مارتین کپټل او دیون کانیو دریم، د استرالیا دویت وارنر او آرون فینچ څلورم او د سریلانکا اوپننګ جوړه پاتوم نیسینکا او ګوسال مندس پنځم مقام لري او شپږم مقام هم د افغانستان اوپننګ جوړه د رحمان الله ګلباز او حضرت الله زازی دی. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د توپ اچونې جوړه د نړۍ غوره جوړه اعلان کړه چې د افغانستان توپ اچونې جوړه راشد خان او مجيب رحمان پکې تر ټولو غوره جوړه ګڼل شوې ده. راشد خان چې د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندي کې دویم مقام لري او سټریک ریټ یې 14.6 دی او ټوټل 118 وکټ لري او مجيب رحمان د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندي کې 8 مقام لري او سټریک ریټ یې 14.2 دی او د وکټ شمیر یې 45 دی. کچېرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.